ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ میډي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست. د زمري میاشتې د 24مې نیټې په رانږدې کېدو سره د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په مزار شریف ښار کې د دې تاریخي ورځې د نمانځنې لپاره د پراخو چمتووالي خبر ورکوي. چارواکي وایي د دې ورځې د لا شاندار نمانځنې لپاره فرهنګي او عامه پوهاوي پروګرامونه په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې د ښار بڼه هم په ملي او تاریخي پیغامونو او نښو ښکلي سي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر عطا محمد صاحب وایي چې د زمري د 24مې نیټې په مناسبت به دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل سي. نوموړی زیاتوي چې د دغو پروګرامونو په ترڅ کې به بیلبورډونه، دیوالیزې نقاشۍ او په ګڼ شمېر سیمو کې به د اسلامي امارت بیرغونه ونښلول سي تر څو له دې تاریخي ورځې څخه په ښه ډول نمانځنه وسي. د بلخ ولایت مقام په هدایت اطلاعات کلتور ریاست تر مشرۍ لاندې مشترک کمیټې خپل چارې پیل کړې دي چې په مشهوده توګه تاسو په ښار کې وینئ چې د ښار په عامه دیوالونو باندې د خطاطۍ او نقاشۍ هغه متنونه رسم شوي دي او د بیرغونو د نصب چارې هم جریان لري. همدارنګه د هسته د 24مې په مناسبت باندې په بیلبورډونو باندې د بنرونو مواد هم د چاپ لاندې دي چې په نږدې ورځو کې به انشاءالله د مزار ښاروالۍ په همکارۍ باندې به د ښار په بیلبورډونو باندې نصب شي. په همدې حال کې د مزار شریف ښاروالۍ ویان مصطفی محمدي د زمري د 24مې په مناسبت د ښاروالۍ د ځانګړو پروګرامونو او تابعیو په اړه داسې وایي. اسد 24مه د افغانستان د ازادۍ او خپلواکۍ ورځ په مناسبت بشپړ چمتووالی نیولی ده او همداراز د هټیوالو سره خبرې شوي دي چې به هر هټۍ باندې به یو بیرغ رسمي دي. نو دغسې د ګذرو وکیلان سره هم خبرې شوي دي چې انشاءالله د دې ورځ لپاره یو لوی مجلس هم دلته موږ لرو. په بلخ ولایت کې د تبلیغاتي شرکت مسؤل زوبین اکبري وایي چې په مزار شریف ښار کې د زمري میاشتې د 24مې نیټې لپاره د ځانګړو تبلیغاتي توکو د ډیزاین، چاپ او نصب بهیر به پیل سي. نوموړی زیاتوي چې لسګونه بنرونه او لوحې به د ښار په عمومي سړکونو، څلورلارو او نورو سیمو کې ولګول سي او د دې مناسبتي ورځې تر رارسیدو پورې به د نصب چارې دوام ولري. جلسه که همراه ریاست اطلاعات و فرهنگ داشتیم با هدایت مقام محترم ولایت بلخ و هماهنگی ریاست شهرولی مزار شریف قرار است که در 24 اسد امسال در حدود 50 الی 70 پای بیلبورد در سطح شهر نصب شود و همچنان در حدود 1500 الی 2000 عدد بیرق هم نصب بکنیم که انشالله آمادگیاش گرفته شده و عنقریب ما تطبیقش آغاز خواهد کردیم. د یادونې وړ ده چې دا ډول پروګرامونه په هیواد کې د اسلامي امارت د فتحې د تاریخي ورځې د اهمیت د ژوندي ساتلو، د ملي ارزښتونو د انعکاس او د هیوادوالو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو ورځو کې یو شمېر فرهنګي پروګرامونه هم پیل سي. د زمري د 24مې نیټې د تاریخي او سیاسي اهمیت او د اسلامي امارت د بریا او لاسته راوړنو په مناسبت د بلخ ملي راډیو امریت له لوري د مزار شریف ښار د اوسیدونکو ترمنځ د پوهاوي بروشورونه وویشل شول. مسؤلان وایي د دې پروګرام موخه د هیواد د مهمو تاریخي پیښو، ملي ارزښتونو او وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې لوړول دي. د بلخ ملي راډیو امیر مولوي محمد محمدي وایي چې د پوهاوي بروشورونو د ویش له لارې خلک په هیواد کې د اشغالګرو د منفي ابعادو او همدارنګه د اسلامي امارت د بریا او لاسته راوړنو په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کوي. نوموړی زیاتوي چې دا ډول پوهاوي پروګرامونه کولی سي د مهمو تاریخي پیښو د معلوماتو په لیږدولو او راتلونکو نسلونو ته د هیواد د سیاسي او تاریخي تحولاتو په ورپېژندلو کې اغیزمن رول ولري. در این بروشورها پیامدهای ناگوار اشغال و 2 دهه جنگ و بعد از فتح افغانستان که حکومت اسلامی و نظام اسلامی چه کارها را انجام دادن و بعضی موضوعات مختلفی دیگر در اینجا گنجانیده شده و درج شده که میتواند مردم به مطالعه این بروشورها از پیامدهای منفی اشغال و پیامدهای مثبت بعد از فتح را مطالعه بکنن و بررسی بکنن.
د بلخ ولایت اوسیدونکی ذکر الله وایي چې د اسلامي امارت د بریا او لاسته راوړنو په اړه د پوهاوي بروشورونو ویش د هیواد د مهمو پیښو په اړه د خلکو د پوهاوي په لوړولو کې اغیزمن دی. نوموړی زیاتوي چې رسنۍ او اړوندې ادارې باید دا ډول پوهاوي پروګرامونه لا ډیر ترسره کړي ترڅو خلک په ځانګړي ډول ځوان نسل د هیواد له تاریخي پیښو، بدلونونو او لاسته راوړنو سره لا ډیر بلد سي. این 24% اولا در ملت افغانستان خصوصا در عموم مسلمانانی که در تمام جهان است مبارکباد میگوییم. ورته مهال د بلخ ولایت یو بل اوسیدونکی بریالی وایي چې د دا ډول پروګرامونو ترسره کول د خلکو ترمنځ د یووالي او پالنې په رامنځته کولو کې مهم رول لري. نوموړی زیاتوي چې د دغو پروګرامونو له لارې خلک د هیواد له ملي او تاریخي ارزښتونو سره لا ډیر آشنا کیږي او د دغو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په برخه کې د لا زیات مسؤلیت احساس کوي. دا د افتخار ورځ دا د سر لوړی د ټول افغانانو افغانیت هغه د زمونږ انا دا نه چې خدای نه موږ پښتانه سو یا موږ څوک اسو موږ ټول یو قوم اسو موږ ټول یو ملت اسو موږ ټول یو تن وجود اسو وینم سره شریک ده. د هیواد د ازادۍ او خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د پوهاوي پروګرامونو ترسره کول هیوادوالو ته زمینه برابروي چې له مهمو تاریخي پیښو او ملي ارزښتونو سره لا ډیر بلد سي. دغه پروګرامونه د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره د ولس او د اسلامي امارت د مجاهدینو د مبارزو د یاد ژوندي ساتلو، ځوان نسل ته د تاریخي ارزښتونو د لیږد او د ملي ارزښتونو په وړاندې د یووالي، همغږۍ او مسؤلیت پالنې د روحیې د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي. د زمري د 24مې نیټې په مناسبت په مزار شریف ښار کې د موټر سپورت ننداره ترسره شوه. په دې ننداره کې 10 ورزشکارانو ګډون کړی و او د سپورتي موټرو په وسیله یې بیلابیل نمایشي حرکات ترسره کړل. دغه پروګرام د بلخ ولایت د موټر سپورت فدراسیون له لورې د ورزش ریاست په همغږۍ ترسره شو. د بلخ ولایت د موټر سپورت د ورزش رئیس شریف بیګ وایي د دغو سیالیو ترسره کول د زمري میاشتې د 24مې نیټې د لمانځنې او د موټر سپورت د ودې په برخه کې مهم رول لري. امشب ما در بخش فدراسیون موتورسپورت ولایت بلخ برنامه را اندازی کردیم به خاطر استقلال امارات اسلامی 24 اسد که شما شاهد هستین. از ورزشکارای موتورسپورت ولایت بلخ اینجا شرکت کردن. تقریبا 30 موتور، 35 موتور و 30 ورزشکار، 35 ورزشکار هستند که هم یگانه راهی است که مثال برای جوانایی که مثال تشویق شوند و علاقمندی موتورسپورت هستند یک فضای صمیمانه و دوستانه برایشان مساعد شود. د بلخ ولایت د ورزش ریاست وایان امیدګل لیوال وایي د دا ډول سیالیو ترسره کول د ځوانو استعدادونو په موندلو او روزلو کې اغیزمن تمامیږي. لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري نن ماښام د موټر سپورت فدراسیون لخوا د امارت اسلامي د استقلال د ورځ د لمانځلو لپاره د موټر سپورت نمایشات ترسره کیږي. نو د بلخ ورزش ریاست تل ژمن دی چې دغسې لوبې نور هم د امارت اسلامي د استقلال د ورځې په مناسبت ترسره کړي او موږ تل هڅه کوو چې دغه ډول برنامې ونیسو او تل د ورزشکارانو ملاتړ وکړو. محمد شفیق چې له ورزشکارانو څخه دی د دې نندارې ترسره کول د موټر سپورت د ودې لپاره اغیزمن ګام بولي. نمایشات موتور سپورت ولایت بلخ است که امروز قسم و قسم موترها آمده، موترهای سپورت برای درفت که بهترین عملکردها را برای شما به نمایش بگذاریم و تشکری میکنم از رئیس تربیت بدنی، رئیس فدراسیون و امارت اسلامی که چنین نمایشات برای ما اختصاص داده که ما بهترین عملکردها را برای شما به نمایش بگذاریم. ورته مهال یو بل ګډونوال ارسلان هم د لا ډیرو سیالیو په ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي د دا ډول پروګرامونو دوام د ورزشکارانو د وړتیاو په لوړولو کې مرسته کوي. امروز به مناسبت 24 اسد ما نمایشات موتور سپورت ولایت بلخ ایجا داریم و خوشحال هستیم که امروز ما یک نمایشات گرفتیم و تقاضای ما ممی است که نمایشات ما را بیشتر بکنن و قسمی که میبینین هیجان و شور و شوق مردم بسیار زیاد است. د یادونې وړ ده چې د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښې چارې.
ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور